که شعر مې ښه وي که بد وي خو لږ په ټکر کې ورسره یم نو دې صاحب راته پکار نه شي ماته د خپل شعر او د الهام خاطرې نه وښکاري چې همداسې د پاکستان جابر ریاست سره په ټکر کې ده نو که اجازه راکوئ څلوریځې لرم اوږدې دي تګ هم راسره نه کوي ستاسو په ټولو کې دا چې د سرباز ورځ به یو بل ځای ته تللی وم د سربازانو لپاره به یو څه ځای په ځای کړي دي نو وایي دا کوز او پاس سیمې خاردار غونډه وه دا کوز او پاس سیمې خاردار غونډه وه مه کوه پاس سیمې خاردار غونډه وه په خدای قسم چې یې ټوټه ټوټه کړم د ناوپاس سیمې خاردار غونډه وه څلوريځې اوږدې دي ملګري ډېر دي او اوږدې دي یو یو ځل پې پسنه دا کوز او پاس سیمې خاردار غونډه وه مه کوه پاس سیمې خاردار غونډه وه په خدای قسم چې ټوټه ټوټه کړم د ناوپاس سیمې خاردار غونډه وه په یو ګزار به یې ټوټې ټوټې کړم په یو ګزار به یې ټوټې ټوټې کړم په دغه کار به دې ټوټې ټوټې کړم سم شه زما په پرې دې مه خوروه سیمې خاردار به دې ټوټې ټوټې کړم مننه کوم په سپین سترګۍ دې پوستې چېرته منم په دې غونډۍ دې پوستې چېرته منم دا خوړه سر به دې په وشیندمه زه په ناوی دې پوستې چېرته مننه کوم که تربیت په دې لږ د ادب د چوکاټ نه ورپسې ورخوځېدی وو نو زما ورسره خپل شخصي تضاد دي دې عیاشۍ نه دې لږ وشرمېږي دې عیاشۍ نه دې لږ وشرمېږي دې بېعزتۍ نه دې لږ وشرمېږي ځان ته یې نوم اسلام آباد ایښی دی هیرامنډۍ نه دې لږ وشرمېږي خپلې هندونه کشمیر نه کړو آزاد خپلې هندونه په کشمیر نه کړو آزاد دي بې غیرته د بې وسې زامن تر افریقا یې چلې ورسېدې ما ته غلام وایي د نجسې زامن موږ تل رب ته په سجده پراته یو موږ تل رب ته په سجده پراته یو دې د بېلمازه د مردای زامن کافر د دوی په کراچۍ کې پراته ما ته مرتد وایي د لنمارې زامن درد په دې ټولې زندګۍ کې ګوري درد په دې ټولې زندګۍ کې ګوري پلی د ډار په دې مرۍ کې ګوري د راهي پاسه دې ورکومه داسې چې کنډولي دي لغړۍ کې ګوري یو څو ضروري دي پکې سربازانو ته دي چې وایي پټې خبرې دې پېښور ته رسوم هر یو تورمخی دې پې ګور ته رسوم راخبروم ملي پولیس محلیان سیمې خاردار دې پې لاهور ته رسوم زخمي زخمي لکه زمریان لیوني پروا لري کله د ځان لیوني لکه عمر مرګ ته غاړی ورکوي لرمه داسې سرحدیان لیوني لایق به ټول د صفت سرتېري کوي په هر کار کې جرأت سرتېري چې مې تر شا لکه پولاد ولاړ دي دا ښایم دا د امنیت سرتېري په هر ډګر به نازوو سربازان موږ په سر سترګو منو سربازان په دنګو دنګو ګړنګو کې پراته منمه د اردو سربازان صفر چار خطه کې زه خپله مې منو زه هغې ته دې ډالۍ وایي څوک دې خبر تر هغه ورسوي څوک دې خبر تر هغه ورسوي تور به د دار تختو ته ورسوي کړی را خبر د صفر چار لیوني چې اوښکې وږو ته ورسوي وایي څوک دې خبر تر هغه ورسوي تور به د دار تختو ته ورسوي کړی را خبر د صفر چار لیوني چې اوښکې وږو ته ورسوي څوک چې ویرو د پاکستان لاسونه څوک چې ویرو د پاکستان لاسونه نه مو وباسي د ګریوان لاسونه په دوی کې نه راځي د سورې یقین که راته کېږدي په قرآن لاسونه دوه څلوریځې دي هغه سړي دي په نقاب کې ګرځي هغه سړي دي په نقاب کې ګرځي لکه د پیغلو دي حجاب کې ګرځي د پنجابیانو چاپلوسي چې کوي ډګري په سر دی په پنجاب کې ګرځي هغه سړي دي په نقاب کې ګرځي لکه د پیغلو د حجاب کې ګرځي د پنجابیانو چاپلوسي چې کوي ډګري په سر دی په پنجاب کې ګرځي اخري څلوریځه ده حاجي صاحب کاظم شاه دې واوري چې وایي هسې جامې ولې د ننګه غوندي هسې جامې ولې د ننګه غوندي لاس کې پګړۍ دې ښه د شړنګه غوندي چې پتنګار خبرې بدې لګي بیا د پرتوګ په ځای دې لنګه غوندي هسې جامې ولې د ننګه غوندي لاس کې پګړۍ دې ښه د شړنګه غوندي چې پتنګار خبرې بدې لګي بیا د پرتوګ په ځای دې لنګه غوندي بیا د پرتوګ په ځای دې